بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم د درنو اوریدونکو په 20مې برخه مو هرکلی کوم. دوست او دښمن. له برهمن آباد نه یو میل لرې جیرام خپله قافله ولیدله. هغه له داسو سره یو ځای له قافلې سره یو ځای کېدل مصلحت ونه بلل او لاره یې کږه کړه. په بله دروازه ښار ته ننوت. په برهمن آباد کې نرانداس د یو پخوانی ملګری و. جیرام داسو د هغه په کور کې پرېښوده او په خپله یې د شاهي مېلمستون په لور مخه کړه. لږ ځنډ وروسته پرتابرای له بندیانو او پوځیانو سره ورسېد. هغه جیرام ولید، ویې ویل: تا ماته د ښکار پلمه ولې وکړه؟ ولې دې سپین راته نه ویلې چې تر تا د مخه مې له مهاراج ټولواک سره لیدل غوښتل؟ ووایه، ټولواک ستا د کور د کیسې له اورېدو وروسته څه وویل؟ جیرام وویل: ما لا تر اوسه ټولواک نه دی لیدلی او نه مې داسې نیت درلود. پرتاب ډاډه شو، ویې ویل: جیرامه، زه فکر کوم چې تا دې د خور په باب دروغ نه ویل. ما له عربو پرته د سراندیب له ماڼوګانو نه هم پوښتنه وکړه. هغوی ټول ستا د لومړۍ خبرې تصدیق کړي. که هغوی راجا ته شکایت وکړي چې ستا له خور سره یوه بله مسلمانه نجلۍ هم وه او ورکه سوې ده، نو زه ویرېږم چې راجا به د دې پړپ زما په غاړه واچوي. جیرام وویل: زه به د راجا په مخ کې هم ووایم چې له ما سره مې خور په کښتۍ کې نه وه او نه بله کومه مسلمانه نجلۍ وه. پرتابرای وویل: خو که زندانیان ووایي بیا به راجا ستا په خبرو ډاډه او قانع نه سي. جیرام پریشانه شو، ویې ویل: نو ته څه غواړې؟ لومړی د علي او زبیر پر دې وځورول چې له ما نه دا اعتراف واخلي چې خور مې په کښتۍ کې نه وه. اوس دا ثابتول غواړي چې خور مې له یوې عربي نجلۍ سره ورکه سوې ده. جیرام وویل: ته پوهېږې چې زبیر زما مېلمه و، هغه زما ژوند وساته، ما نه غوښتل چې زما په سبب هغه ازار سي. نو د دې مطلب دا دی چې ته یوازې د زبیر په خاطر د خپلې خور د رښتیانۍ دعوې نه تېر سوی یې. ته د زبیر په دوستۍ خپله خور قرباني کوې او ستا زړه ګواهي درکوي چې ستا خور ما تښتولې. یوازې ستا خور نه بلکې هغه عرب نجلۍ او هلک هم زما له لاسه ورک سوي دي او د دې ټولو پړه زما پر اوږو ده. جیرام وویل: نه، ستا په باب چې زه بدګمانه وم هغه لرې سوی. پرتابرای وویل: څه وخت لرې سو؟ جیرام ناڅاپه وپوهېد چې پرتابرای هغه ته دا میخی ده. ټکان یې وخوړ او ویې ویل: له دې نه ستا مطلب دا دی چې ما له تا سره د راجا په مخ کې د خپلې خور د نه یادولو وعده کړې؟ پرتابرای وویل: ته چې څه په خپله نه وایې د عربو په خوله به یې ووایې. په ما یې نور څه توپیر نسته. پخوا چې تا کوم راز افشا کول غوښتل ما یې د پټولو هڅه کوله. اوس چې ته د هغه د پټولو هڅه کوې زه غواړم چې افشا سي. زما په باب که ستا بدګماني لرې سوي وي د دې خامخا څه سبب سته او زه پر دې ځان پوهول غواړم. زه دا نسم منلی چې ته دې د یوه عرب په خاطر دومره ستره قرباني وزغمي او هېڅ عقلمن انسان دا نسي منلی. جیرام وویل: نو ستا مطلب دا دی چې ما مې خور په خپله چټه پټه کړې؟ پرتابرای وویل: ستا د خور مسله ماته مهمه نه ده، خو د عرب نجلۍ پیدا کول زما ذمهواري ده. ډېر امکان لري چې ستا په شان عربو هم پر ما د راجا د بدګمانه کولو لپاره د یوې عرب نجلۍ د ورکېدو کیسه له ځانه جوړه کړې وي. خو که په دربار کې دغه پوښتنه راپورته شوه له موږ نه به یو خامخا د دې پړه په غاړه اخلي. جیرام له لږ سوچ وروسته وویل: لکه ما چې له تا نه د بدل اخیستلو په منظور د خور د ورکېدو دروغ کیسه جوړه کړې وه، همدغسې دوی زه ستا سره په دوکه کې شریک ګڼلم او د بدل په خاطر یې دغه پلمه جوړه کړه. زه زبیر پوهولی سم او زما باور دی چې هغه به په دروغو شکایت نه کوي. پرتابرای په بدمخۍ ځواب ورکړ: ته له کوم زنداني سره خبرې نسې کولی. ما خپلو سپاهیانو ته امر کړی چې د راجا په مخ کې له وړاندې کېدو د مخه ته خپل صندوق هم نور نسي کتلی. جیرام څه ویل، خو د پوځ یو منصبدار راغی. پرتابرای ته یې وویل چې ټولواک دې غواړي. جیرام له پرتابرای سره تلل غوښتل خو هغه ورته وویل: ټولواک یوازې زه غوښتی یم، تاسې نه. ته ډاډه دلته کښېنه، کله دې چې ور وغواړي زه دې د ورتګ نه منع کوم. پرتابرای له کښتۍ نه لوټ کړی مال ورسره واخیست او روان سو. جیرام په پریشانۍ سره هلته دلته قدم واهه. زبیر له نورو زندانیانو سره په یوه کوټه کې و. هغه په قدم کې تر پنجرې ور وکتل خو پهردار راغی، ډیکه یې ورکړه او له هغه ځایه یې لرې کړ. زبیر چې د جیرام سره د یو معمول پهردار چلن ولید وپوهېد چې دی هم له دوی سره د یوې کښتۍ سپور دی. د لمر لوېدو نه لږ وړاندې د راجا یو سپاهي راغی. جیرام ته یې وویل چې ټولواک دې غواړي. جیرام د کاتیاواړ د راجا د سوغاتونو صندوق له ځانه سره واخیست او د راجا محل ته ولاړ. پهردار هغه د محل یوې کوټې ته بوته. راجا داهر د مرمرو په چوتره په یوه طلایي کرسۍ ناست و. له پرتابرای نه پرته د دیبل د پوځ مشر او د هیسنګ او د هغه زلمی زوی بهیم سنګ چې له ازر نه راغلی و هغه ته مخامخ ناست و. جیرام راجا ته 3 ځلې په مخ کې کوب سو او درناوی یې پر ځای کړ. بیا لاس په نامه ودرېد. 2 پهردارانو صندوق راوړ او د راجا په مخ کې یې کېښود. جیرام د راجا په حکم د صندوق سر خلاص کړ. راجا جواهرو ته په سرسري نظر وکتل، بیا یې پرتابرای ته وکتل او له جیرام نه یې پوښتنه وکړه: اورېدلي مې دي چې ته د عربو ملاتړ کوې.
تا زموږ په باب دا هم ویلي دي چې د عربو مقابله نسو کولای، او تا زموږ په وفادار پرتابرای د تور لګولو په خاطر خپل کور او یو عربي نجلۍ چیرته غلي کړي دي. جرام ځواب ورکړ بادار زما باور نه و چې پرتابرای ستاسې په امر کښتۍ لوټ کړي. د هغوی په دیبل کې د درېدو اراده نه وه. هغوی زه په لاره کې له سمندري غلو وژغورلم. دیبل ته ما هغوی راوستل. زما میلمانه وو او د میلمنو عزت د یو نوابزاده فرض وي. د عربي نجلۍ او خپلې خور په باب زه نور څه خبر نه یم، ځکه چې کښتۍ لوټ کېدې هغه وخت زه د پرتابرای بندي وم. راجا وویل تا پرتابرای ته ویلي و چې د عربو د ژغورلو لپاره دې هسې پلمه ورته جوړه کړې وه. جرام وویل باداره زه له دې نه منکر نه یم، خو راجا په تونده لهجه وویل زه هېڅ اورېدل نه غواړم. که عربو شکایت وکړ چې له کښتۍ نه د دوی کومه نجلۍ ورکه سوې ده نو ته به یې را پیدا کوې او موږ ته به یې سپارې. جرام وویل ټولواکه که عرب په ما دا ادعا وکړي چې ما د دوی تور سر یې تښتولي نو زه هر ډول سزا ګاللو ته تیار یم. راجا وویل زه ستا په چل پوهېږم. که عربو پر تا دا ادعا ونه کړه نو مطلب یې دا دی چې تا نجلۍ د هغوی په خوښه چېرته غلې کړې ده. ته پوهېږې چې زموږ سره ډېرې داسې لارې سته چې سړی په رښتیا ویلو مجبوروي. جرام وویل باداره که تاسې ما ګناهګار ګڼئ نو چې څه سزا مناسبه بولئ رایې کړئ، خو له عربو سره پخوا هم ظلم سوی دی. راجا وویل نو ته زموږ له دښمنانو سره د دوستۍ دعوهدار یې؟ جرام وویل هغوی ستاسې دښمنان نه دي، هغوی سند د عربو یو امن خوښونکی ګاونډی ګڼي، که نه نو د دیبل تر څنګ به هم نه تېرېدل. که هغوی د نیک نیت خاوندان نه وای نو د کاتیاواړ د راجا د سوغاتونو دغه صندوق به تا ته نه و رسېدلی. راجا وویل د کاتیاواړ جواهر د سراندیب د غمیو په وړاندې خوشې ډبرې دي. جرام وویل ټولواکه زه زرګر نه یم، سپاهي یم، زه ډبرې نه پېژنم، خو ستا دوست او دښمن پېژنم. ما له دې ډبرو سره د کاتیاواړ د راجا د دوستۍ پیغام هم راوړی. که دغه ډبرې یوه ټنګه هم نه ارزي نو هغه لاس چې رالېږلي یې دي قیمتي دی. خو پرتابرای چې د عربو غوندې امن خوښونکي او زورور ګاونډي کښتۍ لوټ کړې او مال یې تاسې ته راوړی دا به تاسې ته ډېر ګران پرېوځي. باداره تاسې له مسلمانانو سره د دښمنۍ نه وړاندې ښه سوچ وکړئ. د هغوی لاس ډېر مضبوط دي او د هغوی اوسپنه هره اوسپنه غوڅوي. هغوی د پسرلي د بړبوکۍ په څېر راپورته کېږي او د ساوان د باران میاشت د وریځو په څېر خپرېږي. د هغو مقابلې ته چې څوک راوتلي نه سمندر پناه ورکړې او نه غرونو. د هغوی اسونه په اوبو کې لامبو وهلی او په هوا الوتلی سي. تاسې به په برسات کې د سیند څپې لیدلې وي، خو د دوی د فتحو څپې له هغې نه زیاتې زورورې او توندې دي. د راجا داهر حوصلې ځواب ورکړ، چیغه یې کړه ډارنه ګیدړه ستا په رګونو کې د نوابزاده راجپوت وینه نسته. زما په پاچاهۍ کې ستا غوندې بزدل او ډارن سړی د ژوند حق نه لري. جرام وویل باداره زه اوس د کاتیاواړ د راجا استازی یم. زه په خپله داسې هېواد کې اوسېدل نه غواړم چې هلته دوست دښمن او دښمن دوست ګڼل کېږي. راجا داهر وویل که د کاتیاواړ راجا په خپله دلته وای او داسې الفاظ یې تر خوله وتلي وای ما به یې د سر غوڅولو امر ورکاوه. پرتابرایه دا بوزه سبا ته به یې د سزا پرېکړه کوو. سهار ته د عربو مشر ما ته راولئ. پرتابرای سپاهیانو ته غږ وکړ، اته تنه تورې ایستلې ورننوتل. پرتابرای جیران ته د تګ اشاره وکړه. جیران د لوڅو تورو په سیوري کې د پرتابرای په مخ کې روان سو او د حسین د جیران د خبرو په وخت کې داسې احساسوله چې یو سرتېری ځوان د ده د خیالونو ترجماني کوي. هغه وویل باداره که اجازه وي یو څه ووایم. راجا ځواب ورکړ ستا د څه ویلو حاجت نسته. داسې سزا به ورکوم چې د برهمن آباد د خلکو تر ډېره وخته له یاده ونوځي. او د حسین وویل مګر ټولواکه هغه چې څه وویل په ښه نیت یې وویل. موږ په څو غمیو او پیلانو د عربو دښمني باید وانخلو. زموږ پر خپل ځواک باور دی، خو عرب ډېر بد او سرسخته دښمن دي. راجا وویل او د حسینګه د یوه ګیدړ چغې دې واورېدې ته هم ګیدړ سوې. هغه عرب چې د اوښ شیدې څښي او اوربشي نه ډوډۍ خوري زموږ د مقابلې جرأت کولی سي؟ ستا په ګمان به په اوښانو سپاره زموږ د پیلانو مقابلې ته راسي. او د حسین وویل باداره بده مه منه، د هغوی اوښانو د ایران پیلان مات کړل. راجا په غوسه سو ویل او د حسینګه زما له تا نه دا هیله نه وه چې د عربو په باب په اوازو به باور وکړي او ترې ویرېږي به. موږ د عربو له ټول نفوس نه زیات پوځ تیارولی سو. د راجپوتانه ټول راجاګان زموږ په اشاره سر ورکولو ته تیارېږي. او د حسین وویل ټولواکه زه له هغوی نه ویرېږم، خو د ویدې فتنې ویښولو ته څه حاجت دی؟ د نورو د مرستې په تمه د ځواکمن دښمن دښمني ګټل ښه کار نه دی. راجا وویل او د حسینګه دا ته څه وایې؟ د سند په مقابل کې د عربو سارایان ځواکمن دښمن نه دی. اخر په عربو کې څه ښېګڼه ده چې زموږ پوځیان یې نه لري؟ او د حسین وویل ټولواکه د داسې دښمن هېڅ چاره نه کېږي چې له مرګه ویره نه لري. که تاسې زما په خبره باور نه کوئ یو عرب بندي راوغواړئ وبه ګورئ چې تورې د لوبو سامان ورته ښکاري. راجا بهیم سنګ ته وکتل ویل بهیم سنګه ته هم په دې نظر یې چې تر موږ د عربو لښکر ځواکمن دی؟ بهیم سنګ ځواب ورکړ ټولواکه
پلارجان مې له عربو سره په امن ګزاره غوره بولي، که نه نو موږ هم د تورو په سیوري کې پالل سوي یو. که عرب له مرګه ویره نه لري، موږ یې هم له وژلو نه پټا کېږو. راجا وویل آفرین، ودې لیدل ودهسینګه، ستا زوی له تا نه زړور دی. ودهسینګ ځواب ورکړ، د ټولواک له خولې چې څه اورم باید پرې خوښ سم، خو د رعیت د مسؤلیت احساس ما په دې مجبوروي چې راتلونکی خطر ټولواک ته باید په زغرده ورڅرګند کړم. بهیمسنګ تر اوسه هلک دی، هغه عرب په جګړه کې نه دی لیدلی، خو ما د مکران په جګړه کې ولیدل چې د عربو عادي سپاهي زموږ د لویو افسرانو مقابله کوله. په مکران د عربو په جګړه کې ټول 600 سپاهیان وو او د راجا 4,000 تنه لښکر یې د خځلو غوندې ورسره واخیست. جیران تاسې له پخوا پیژنئ، زموږ په ځوانانو کې د هغه غوندې توره وهونکی بل نسته. که هغه د عربو نه دومره په هیبت کې دی، معنا یې دا نه ده چې هغه ویریږي او یا د راجا نمک حرام دی. د دې اصلي سبب دا دی چې هغه له عربو سره د ټکر په خطر پوه دی. راجا په ترخه لهجه وویل، ته زما د پوځ مشر یې، وزیر نه یې، او په دې معاملو کې ستا له پوهې او تجربې نه کار نه اخلم. که بوډاتوب ستا همت کمزوری کړی وي، له دې منصب نه به دې لرې کړو، او ته د حق هم نه لرې چې د جیرام غوندې یاغي سرکش او سپین سترګې سپارښت وکړي. هغه چې زموږ په مخ کې څه وویل، تر لویو نه د لویې سزا مستحق دی. ودهسینګ چې د راجا وضع ولیده وویرېده، ویې ویل، ټولواکه، زه بښنه غواړم، تاسې زما په باب بدګمانه سوئ. ما دغه خبرې د دې لپاره وکړې چې تاسې تر اوسه له عربو سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او که اعلان مو کړی وي بیا خو زما فرض دی، بلکې یوازې زما نه، بلکې د هر سپاهي دا فریضه ده چې ستا په امر ځان قربانولو ته تیار کړي. د جیران په ګستاخي افسوس کوم، خو زما په دې هم باور دی چې په خپله موقع به هغه یو وفادار راجپوت یعنې نوابزاده ثابت سي. که تاسې له عربو سره د جګړې پرېکړه کړې وي، نو موږ سر له نن څخه باید تیاری ونیسو. زه غواړم عربو ته داسې ماته ورکړو چې بیا د سر پورته کولو توان ونه لري. د دې هدف لپاره د پوځونو پر منظم کولو برسېره باید د هندوستان د ټولو لویو او وړو راجاګانو مرسته وغواړو. هغوی ټول ستاسو مشري مني او ستاسې تر بیرغ لاندې راټولېدل او جګړه به د ځان لپاره ویاړ وبولي. موږ باید د کاتیاواړ راجا هم کم ونه بولو. هغوی تاسې ته سوغاتونه جزیه را استولې ده. که تاسې جیرام وبښئ، د هغه په منځګړیتوب د کاتیاواړ د راجا مرسته ترلاسه کېدای سي. راجا داهر لږ ډاډه سو، ویې ویل، اوس ته د یو نوابزاده په څېر خبرې کوې، خو جیرام له عربو سره ملګری سوی. که موږ هغه وبښو، هم د دې خبرې ثبوت به څه وي چې له موږ سره به دوکه نه کوي. هو، ما اورېدلي چې د یو عرب ځوان د دوستۍ لاپې کوي. که دی له هغه سره مقابلې ته تیار وي او هغه عرب د تورې وهلو په سیالۍ کې راوپرځوي، نو زه به یې معاف کړم. ودهسینګ وویل، ټولواکه، هغه به ستا په اشاره له غره سره سر جنګولو ته تیار وي. راجا وویل، ډېر ښه، زه د تا په سپارښتنه هغه ته یو ځل فرصت ورکوم. سبا ته به موږ د جیران د نیکنیتۍ نه علاوه له عرب ځوان سره د ده د تورې وهلو د کمال ننداره هم وکړو. راجا له دې وروسته مجلس رخصت کړ، جګ سو او د بلې کوټې ته